نو د فرعون بیبي حضرت اسی چې وکتل چې زما خاون فرعون دا په غلطه دی او حضرت موسی علیہ السلام په حق دی د دا دین حق دی نو هغه ایمان راوړو. د چا ښځې ایمان راوړو؟ د فرعون ښځې ایمان راوړو. نو چې ایمان راوړو په حضرت موسی علیہ السلام باندې فرعون ته پته ولګېدله چې دا خو راشه د موسی علیہ السلام ملګري د موسی علیہ السلام د دین تابعداران چې زما په کور کې پیدا شو. نو فرعون دا خپل بیبي راوغوستله ورته وی د موسی علیہ السلام دین پرېږده د موسی علیہ السلام تابعداري پرېږده. هغې ورته وی د موسی علیہ السلام دین حق دین دی ما قبول کړی دی. فرعون ورته وی زه به درنه جهیداد واخلم پیسې به در باندې بندې کم غلامان وینځې به درنه والم محل نه به دې بهر کم. هغې ورته که ته ماله هر قسمه سزا راکړې خو د موسی علیہ السلام دین نشم پرېښودی. بیا یو ځل داسې وشو چې فرعون دا خپله بیبي حضرت اسیه راوغوستله ورته وی او د خلکو په مخ کې ورته وی یو قول پکې دا دی چې یو میله لګېدلې وه یو جشن جوړ شوی او فرعون دا ډېر خلک یې را جمع کړي دا خپله بیبي حقه ځای ته راوغوستله خلکو مخ کې او فرعون ورته وی د دې په مخ کې څه دی جامې درنه وباسم د موسی علیہ السلام دین پرېږده. حضرت عیسی ورته وی نه که ته ماله هر قسمه سزا راکړې زه د موسی علیہ السلام دین نشم پرېښودی. ډېر مضبوط ایمان و کنه. تر دې پورې چې فرعون ورته وی زه به د دې خلکو په دې مخ کې به داسې سزا درکم چې په دې لاسونو به دې میخونه ووام او دا واړه واړه میخونه نه. شیخ صاحب موږ ته درس کې وی چې هغه د اوسپنې د سیخانو غټ غټ میخونه وی حضرت عیسی داسې په دې ځمکه دغه کړله وی غورځوله او دې ظالم چې دی حکم وکوي په دې لاس وله میخ ووهئ سیخ پې ووهئ ول داسې په دې لاس ورله میخ ووهه ته چې دا موسی علیہ السلام دین پرېږده وی دی ورته چې نه موسی علیہ السلام دین نه پرېږدم. وی بیا په دې بل لاس باندې بیا په خپو باندې وی تر دې پورې چې په بدن کې داسې یو ځای پرې نه ښود وی دې ظالم پې ول دا میخونه ووهلی کې دا څه دی شهیده شوله. یو روایت کې راځي چې الله تعالی چې څنګه د فرعون چې څنګه د اسیه بیبي دا میخونه پې وخل الله تعالی د هغې د سزا نه چې فرعون ته سزا ورکوله د هغې نه مخکې ته الله پاک روح واغستلو او هغې ته الله پاک د جنت هغه مقام ته الله پاک په دنیا کې ښودلو. اوس به تاسو وایي څنګه آیات کې به راشي د فرعون بیبي هغې دا دوا کوله چې کله ورته فرعون دا سزا ورکوله د هغې نه مخکې هغې دا دوا کوله وی ای رب زما ویل ما ته په دې جنت کې یو ښکلی کور جوړ که. فرعون بیبي وی ای رب زما ما دپاره یو ښکلی کور جوړ که په جنت کې او ما لپاره په جنت کې لوی مقام راکړي. لکه د آیات نه دا معلومیږي علما وایي چې هغې خپل مقام لیدلی چې ما له به الله کم مقام راکړي جنت. او بیا د الله نه دا سوال کو چې خدای ما ته د دې فرعون نه او د ده د عملې نه نجات راکړي. الله پاک د هغې دعا قبوله کړله. واوره جي میخونه په خپل لاس برداشت کړل په خپو یې برداشت کړل په بدن یې برداشت کړل ایمان یې پرې نه ښودلو. موږ ته هم پکې دا عبرت دی که څوک خدای مکه د پیسې لالچ راکړي که د موټر لالچ راکړي که د کور لالچ راکړي که هر قسمه لالچ راکړي خو ایمان به ګورې نه پرېږدو. په خبره باندې پوه شوې. اوس ورجوس په تاسو وایي چې اسی بیبي خو ګوره ځان قرباني کو ځان یې شهید کړلو الله ورله څه ورکوي الله ورله ډېر لوی مقام ورکوي. حضور علیه السلام په نکاح کې به د قیامت په ورځ په جنت کې به یو څو بیبیانې وي یو به کې د اسیه بیبي وي. د چا په نکاح کې به حضور علیه السلام سره په جنت کې حضور علیه السلام سره په جنت کې څومره لوی مقام ورله الله ورکو. په خبره باندې پېښ شوې لکه دا څه ایمان مضبوط وساتلو. او د نوح علیه السلام بیبي او د لوط علیه السلام بیبي چې د خپل خاوند تابعداري ونه کړه خاوند سره خیانت وکړو غداري وکړله الله دلته هم په دنیا کې په الله پاک عذاب راوستلو او آخرت کې هم سره په جهنم کې وي. څلورم نمبر اخیره
ومریم ابنة عمران التي احسنت فرجها. دا د حضرت عیسی علیہ السلام د مور بیبي متعلق ذکر دی. دا ډیره پاک دامنه و حضرت مریم بیبي، ډیره تقواداره وه، ډیره پرهیزګاره وه. دومره عبادتونه به یې کول چې حضرت زکریا علیه السلام د دې د ترور خاوند کېدو، څوک یې نه مامی کېدلو. او بیت المقدس کې به دا به ناسته وه د دې دپاره یو خاص ځای و، هلته به عبادت کولو. چې کله به دا عبادت ته ناسته وه حضرت زکریا علیه السلام به راغی چې وبه یې کتل د دې سره به خواته جنتي قسمه قسم میوجات پراتو. حضرت زکریا علیه السلام به ورته ویل بچیا ستا دپاره دا خوراک د کوم ځای نه راغی، ستا دپاره دا بې موسمه میوې د کوم ځای نه راغلی، دا جنتي خوراک ستا دپاره د کوم ځای نه راغی. دی به ورته وي چې کله زه عبادت ته ودرېږم، عبادت نه فارغ شم، نو الله پاک څه دی ما ته دا خوراک راکوي. دومره تقواداره وه، عبادت به ډېر کولو. د خپل ځان د خپل د هر څه شرمګاه الله پاک ذکر کړ، احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا. الله وی د خپل ځان حفاظت کړو، د خپل عزت خیال ساتلو. داسې بیبي وه. نو یو ځل یې پې الله د طرف نه ازمایش راغی، او په نیکانو خلکو ازمایش راځي، دا د الله د طرف نه په امتحاني. لکه اسی بیبي باندې څومره لوی ازمایش راغی چې په خپل بدن یې د اوسپنې میخونه برداشت کړل، او الله ورله جنت کې څومره لوی مقام ورکوي. نو د دې باندې الله د طرف نه ازمایش راغی. ازمایش امتحان داسې راغی، حضرت جبریل علیه السلام الله راولېږلو، مریم بیبي عبادت کولو. عبادت نه چې فارغه شوله، حضرت جبریل علیه السلام ته الله پاک حکم وکړو، فنفخنا من روحنا. الله پاک د آیات کې وی ویله الله وی منګه پوک ووخلو د دې مریم بیبي په دې نستوني کې. الله پاک د هغې نه پس حضرت عیسی علیه السلام پیدا کړلو بغیر پلاره. الله پاک ته هېڅ هم ګران نه دي چې آدم علیه السلام بغیر مور او پلاره پیدا کړو آدم علیه السلام. نو عیسی علیه